راول المازغه الشيء صحتي شدت بيت برابر دی وخت په خیر دی بس په دا کې خوشاک نه سم غزي ځان صاحب خبرې کې وره دته خبره دا دی وایي دا چې مجلس کې چې د رمباړي وی لکه خره د کندهار د حضرت صاحب د کابل د حضراتو د سیابند د حضراتو د خلفا وسم ژوندسته په ټول افغانستان او دنیا کې چې دا غو په صحبت کې دا غو په مجلس ته ذکر کې څالیکان جذبیږي د فیض الهی د وجه جاړي یا بغاري وي وک خلفای ک مردان دي و دغه ټولو ته د خره نسبت کړی دي په دغه مجلس ته ورتلل فسق بلل دي او د مجلس چې نستل حرام بلل دي زما سره کاسسته چې په دغه مجلس کې د علماء حضرت مولوی صاحب د مریدانو د پیرانو دا غو په مجلس کې خود شیخ هبت الله اخوندزاده سم مبارک ناس دي مریدان جذب دي د اساس سره الغړي ګیلیږي جاړي او بغاري وي و دغه ته د خره ویل دي و دا مجلس ته ورتګي حرام بلل دي په دې کې شنستل فسق بلل دي نو آیا دغه نسبت و شیخ هبت الله اخوندزاده سم مبارک ته وسو کنه وسو دغه الفاظ ګرځه د پرغه راو ګرځول کنه راو ګرځول هغه په خپل هم درنن ورځ هم مورید دی دی چا مورید دی بیعت لري او طریقت منی او کومشته معلومه خبره ده بیا په امارات کې راواخه د شیخ صاحب سره لاندې راځه در مولوی یعقوب پورې د لوی ملا سم مبارک لوی ملا سم مبارک هم دی چا لاس نیولې بیعت کړی راځه نور داس لاندې ټول مجاهدین مشران خلک علما شیخان دا ټول په دغه الفاظ بللې دي د شیخ صاحب مبارک امر کړی چې اختلافي مسایل او د اختلافات د جنجالو سره وګرځي و دې چې شیخ صاحب الفیصل بیا دغه ورسته سباس کړی دی ابو خالد پاچا هغه صاحب دغه ورسته باس کړی دی نور د مذهب حقاني علما وکړي دي حنفي علما حقاني علما ټول عمر دین اسلام مذهب ته او خاص کر امارت افغانستان ته وفادار دي اطاعت د شیخ مبارک کړی دي پر خبرو پر خپل ځایو ناس دي اس جنجال خبر نه کوي منګر دغه و به مزاج خلک دغه وهابیان د مذهب دشمنان دا د امارت باغیان دي کې څوک منی کنه منی دا په ښکارا او په پټه باندې باغیان دي بغاوت کوي د شیخ صاحب د امر څخه سرغړونه کوي څه ضرورت دي چې اوسنی حالات کې ته مجاهدین ته دا خبرې کوي څه ضرورت چې د معسكر او فارغین او محصلین مجاهدینو ته ورسه او هغه ته دا خبرې کوي چې دا جذب ناروا دي او دا سلوک نشته او دا طریقات نشته او دا پیران هغه په څه کار اخته دي دا هغه وظیفه چې هغه کوي چې هغه ته په کار څه دا هغه خبر ورته وکړي ته دا مجلس ولې کې په افغانستان کې وس وخت به جنجالونه جوړي فساد جوړي شر جوړي دا پښکارا او په پټه باندې باغیان دي په دې کې شاګه سم خدای کې ست په والله بالله تعالی کې پرېږدم چې په دنیا مې یو شپه پاتې شي واس نو ورته د خپل واسه پوری او خود شیخ صاحب مبارک پر ټول امارات د شیخ صاحب مبارک پر مدا خبره ده چې شیخ صاحب مبارک ناس په ملحیس د یو غلام د یو فقیر د یو ادنا خادم او ملګری ورته وایي چې شیخ صاحب زموږ سره خیانت دی د مذهب سره خیانت دی د دین اسلام سره خیانت دی د امارت سره خیانت دی د وخت د اولیاء او د خدای د دوستانو د پیرانو سیدانو غاګانو سره خیانت دی دا د نه کیږي زموږ په دې زړونه چیرېږي قسم په خدا کزل نن ورځ پر ما باندې د رحیم الله او د یو سره کافر پرستا د یو خره وهابي خارجي سلفي هغه امین پېښوري و د ما په ولاکه پرستا په نسبت د دې دانه چې د کافر یا څنګه هغه د پوسو کار پوسو د وخت اولیاء او د کافرانو په نسبت د دې چې امریکایانو سم څونه زړه درد کوي او څونه مبجن کیږي او څونه زیر کړي دغه سم دغه زړه درد کوي دا د بنس کې نه بنديږي کې شیخ صاحب امارات مولوی یعقوب صاحب د نور خلک یې نه بندي مخنی ور کېږي قسم په خدای چې یو کال بعد یو ورځ بعد یو دقیقه بعد یو ځای واس پر پیدا کوم چې نور هیڅ ونه کوم چې یو په یو جلسه کې په یو بوت ورم دغه من حیث د مسلمان او د اولیاء او د فقیر د در د ملنګ من حیث دغه خدمت دین په واسطه قسم په الله جل جلاله کې پرېږدم د ټول افغانستان بیا پروا نه لرم د ټول امارت بیا پروا نه لرم د ټول نړۍ بیا پروا نه لرم یو دقیقه ژوند دی د نر د شریعت او د اسلام په تابعداري کې او د دین اسلام د طریقات او د تصوف او د شریعت په دفاع کې د تیس د غیرت ژوند دی مرد شهادت دی دا څه ژوند چې زما پلار نیکه ز سید یم په قوم زما پلار نیکه په دلار تر شي د زما خاندانونو زما پیران اولیاء د نن ورځ زما سوینه صد رسول الله مبارک په زما طریقه رسیدلې د زده فرصومه درجات رسول الله مبارک مولید مودي ټول ته د خرو د ناروا د فسق او د دې نسبتونه کیږي ایا دا ولې دا رقم خبره زه دا ژوند څه کوم دا ژوند ماته څه معنا زه د منو سرګ ژوند مکم شل کالو په دغه رقم باندې بدل د وطن اورک در بدري ستړیاوي زړه تکي موړي په دې خاطر چې موږ د منو سرګ ژوند نه کوي نه هم نه کوو بیا هم نه کوو د امارات سم خاص او ارزو او ګله ده چې دغه شډ مخ ونیسي
موږ د امارت تابعدار یو، زموږ مشران دي، موږ د بغیر د اطاعت نور هیڅ خبره نشته. موږ د اطاعت په خاطر ودې سړي ته هیڅ نه وایو، خو که در هغه ځای تېره سي موږ دې ته بیا مجبور کړه چې څوک یې مخ نه نیسي. قسم په الله کې بیا پرېږدو یوه شپه یوه ورځ چې وس مو ورسېږي چې به هر ځای کې داسې نه چې یوازې دی هېڅ د مور د پلار بجې مو نه ده ورسره پاته. بس دغه مو بده ده چې د خدای په دوستانو د اولیاو دښمني په مخ اخیستی ده. موږ سر مو مال د خدای د دوستانو د اولیاو قربان ده. خلاصه خبره د موږ جواب هم ویلی شي. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.